نن د دې بوټو منځ کې داسې ناست وم نو ما په دې بوټو به لږه خبره وکړو. ګوره د نبي علیه السلام حدیث شریف دی، صحیح حدیث شریف دی. نبي علیه السلام فرمایي چې چا یو بوټی ولګوه هغه راغټ شو هغې میوه وکړه، دا میوه چې چا وخوړه نو دا دې سړي دپاره صدقه جاریه ده، کوم چې دا بوټی نال کړی دی چا چې ترې وخوړه، که چېرته مرغو وخوړه که چېرته انسانانو وخوړه یا چېرته بل چې شي وخوړه نو دا د کوم سړي چې ناله کړې ده د ده دپاره صدقه جاریه ده. او بله خبره که چا دې نه څه شي پټ کو څه شی دې پټ کو نو دا هم دې سړي دپاره صدقه جاریه ده. دا خو اسلامیک پرسپیکټیو سره موږ وکاته چې اسلام دې کې دا فایده بیانوي. که ته چېرته مړ هم شو سبا لپاره او تا بوټی نال کړ دی د دې ثواب به تا ته میلاویږي. صحیح ده. او که چېرې موږ ساینټیفیکلي وګورو موږ داسې خپل زندګۍ کې داسې وګورو چې د دې بله څه فایده ده، داسې موږ ته بله څه فایده ده. د دې غټه فایده یوه دا ده نن سبا ګرمیانې دي که نه، جولای میاشت داسې ګرمي ده سخترینه ګرمي ده، خلکو خپل ګاډي ودرول بهر ته یې نه وباسي ټیرونه یې ویل نه شي داسې ګرمي ده. صحیح ده. دا ګرمي چې کوم ده دا که چېرته ونې تاسو ډېرې نالې کوئ دا د دې وجې نه کمېدی شي، د ګرمي کمېدی شي ډېره زیاته کمېدی شي. تاسو سوچ کې هم نشي راتلی دا ګرمي دونه کمېدی شي دونه کوم ځای کې چې ونې کمې که نه ګرمي هلته سیوا وي لکه عربو کې ګرمي سیوا ده هلته ونې نشته تقریبا د کجورې ونه ځای په ځای ولاړه داسې خاص ونې پکې نشته. او د ونو بله غټه فایده دا ده چې دا موږ ته اکسیجن راکوي. موږ چې کوم ساه الو که نه ساه دا موږ ته څوک راکوي دا موږ ته دا ونې راکوي او موږ ورته کاربن ډای اکساید ورکوو یعنې CO2 ته موږ ورکوو او دا O2 موږ ته راکوي. نو د دې غټه فایده دا شوه. اردو کې ویلی کېږي که نه جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے چې تر کومه پورې تاسو سره سانس دی یعنې ساه دی تر هغه پورې تاسو سره چانس دی تر هغه پورې ښه نه ښه کارونه کوه. صحیح ده. نن مې درته یو ښه کار بیان کړو دا کار وکړه. او بله خبره ده چې ستا له ټول نه غټه خوشحالي کومه ده خو دا ده که نه چې د چا په زندګۍ کې خوشحالي راولي څوک خوشحاله کړي هغه لږی او که ډېری نو داسې ونې چې ته ولګوې که نه او داسې ماحول ته څوک راځي هغه به ډېر زیات خوشحالېږي. دا ولې چې د هغه په دماغو کې هغه کیمیکل ریلیز کېږي هغه هارمون ریلیز کېږي د هغې د وجې نه هغه خوشحاله کېدی شي. کوم هارمون چې د خوشحالۍ لپاره ضروري دي هغه په داسې انوایرنمنټ کې داسې ونو بوټو کې څنګه وه داسې ونو بوټو کې هغه ریلیز کېږي هغه خارجېږي او کله چې دا خارج شي نو انسان دا موډ چې دا ښه شي انسان خوشحاله شي. نو کوشش کوه که نه چې داسې په خپله عمرونو داسې بوټو ته لاړ شي او ونې نالې کړي بوټي نال کړي. بله خبره دا چې ښکلې بارانونه به کېږي. صحیح ده. دا ونې د لښکیا د ځمکې نه اوبه راکاږي او پورته یې ولي بره ترې وریځ جوړېږي او له پاسه به تاسو باندې راورېږي. چې کله ونې سیوای هله بارانونه هم سیوای په تاسو بارانونه ډېر کېږي. او یوه ډېره ضروري خبره هغه دا ده چې کله په تاسو سیلابونه راځي خطرناک طوفانونه راځي خطرناک قسم سیلابونه راځي دا ونې لږې هغه منع کوي. د ونو دونه شی پیدا دونه شی بلها شی پیدا دي بلها لیکن ټایم اوس کم دی بیا به ډسکس کړو نوره.